یو ځل بیا مو په یوې بلې ځانګړې او خوندورې خپرونه کې هرکلی ترسره کوم. دا ځل د خپرونو په دوام ښایسته بټي کوټ ولسوالۍ ته راغلي یو. ولا دلته مختلفو ولایتونو راځي خلک، یو خو د جلال آباد خلک دي، خو داسې وایي چې روزمره راځي دلته، نور دا کندهار او د خپل شمالي ولایتونو هر ځینې خلک راځي چکر لپاره راځي. یو باغ ته راننوتي یو، دلته به موږ له کارکوونکو سره هم خبرې اترې ترسره کوو چې ګني حاصلات څنګه دي د مالټو. له کوم ځای څخه راغلی دلته؟ شیرزاد څخه راغلی له ملګرو سره یو ځای. هلته د بټي کوټ مالټې تاسو ته خپله بهتره معلومات ده چې ډېرې ښې مالټې دي، وطنۍ مالټې دي. نو دوستانو سره یو ځای راغلو تر څو نوش جان یې کړو. سلامونه او درنښت د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو، هرکلی هیله د ښه به یاست، د یو خوشحاله سوکاله او ارام ژوند څښتنان به یاست. یو ځل بیا مو په یوې بلې ځانګړې او خوندورې خپرونه کې هرکلی ترسره کوم. دا ځل د خپرونو په دوام ښایسته بټي کوټ ولسوالۍ ته راغلي یو، لکه څرنګه چې د خیوې ولسوالي په پنیر کې، همدارنګه د کامې ولسوالي په شیریخ او ګوړه کې، همدارنګه د هسکې مینې ولسوالي په ځلوبیو کې ښایسته مارکو بیا په روش کې، نو همدارنګه بټي کوټ بیا په مالټو کې یو خاص او ځانګړی نوم لري. موږ نن وغوښتل چې تاسو ته یوه ښایسته او دلچسپه خپرونه بټي کوټ کې برابره کړو. ورځو موږ دلته د مالټو باغونو ته دریم پارم سیمه کې د باغوانانو همدارنګه دغه خلکو سره موږ خبرې اترې لرو چې دلته په چکر او په میلو راغلي. تاسې موږ سره مالتیا وکړئ، موږ سره خپرونه تر پایه وګورئ. دوستانو بیا هم هرکلی هیله د ښه به یاست. موږ سره یو ځوان دلته ولاړ دی. دا ځوان چې دی دلته مالټې خرڅوي یا پلوري، هغه څوک چې بټي کوټ ته راځي او مالټې اخلي، دا ځوان یې په خدمت کې دی. موږ ورسره خبرې اترې ترسره کوو. ځوانه ښه انشاءالله؟ طبیعت دې ښه دی، کلاري خیر اوسي. مننه، خوشحاله شي. نوم دې څه دی؟ عبدالواحد. عبدالواحد، څومره وخت کېږي چې دغه روزګار لري؟ دغه یو 3-4 ورځې کېږي ته راوتي یو. دا 3-4 ورځې کېږي چې اوس دې دغه کار شروع کړی. مخکې دې څه کول؟ مخکې مې وظیفه درلودله. اوس بې وظیفې شوی؟ بې وظیفې شوي یو. خدای مهربانه دی. دلته د خلکو راتګ څنګه دی؟ ولا ماشاءالله خلک ډېر راځي. د چکر ځای ده، بټي کوټ ولسوالۍ سرسبز ولسوالۍ ده په ټول جلال آباد ننګرهار کې، او خلک ډېر د چکر لپاره راځي. مالټو باغونه دي، حساب کتاب ده، بس حالات ښه دي دي. د مالټو اوسني نرخونه څنګه دي؟ یو من په څو روپۍ دي؟ ولا نرخونه خو مختلف دي، ځکه دا نسبتا مالټو پورې اړه لري. اوس مونږ چې د خپل 400 روپۍ خرڅو،
خو ښې مالټې ورکو خلکو ته مختلف بازار دی نو بازار کې هر رقم شی پیدا کېږي ښه که څوک مثلا ناشي او درته ووایي چې موږ 15 من اخلو او ګزاره را سره وکړه ګزاره کوي ورسره نو بیا حتما یې ګزاره ورسره کوو ځکه هغې کې 15 منو کې موږ ته هم یو شی پاتې کېږي بیا په ښه مناسب نرخ ورکوو ښه تاسې چې من په 400 روپۍ پلورئ دننه فارمونو کې په څو پیدا کېږي ولا خو فارمونو کې هم همدا 340 او 10 او 20 او دغسې پیدا کېږي هغه بیا نو د کریا ور واچي دلته راشي ودرېږي د دوړو کې ولاړي خلک خرڅوي نو حتما یو څه فرق کوي بیا طبعا باید سړی چې دومره زحمت باسي او د سړک تر غاړې ولاړي نو باید 50 روپۍ حتما باید وګټي من کې همدغه عمره ګټي خلک دې نه زیاتې نه ګټي ځکه خلک خو دومره ظالمان هم نه دي چې تا نه من کې 100 روپۍ وګټي نو همدا مختلف نرخونو باندې راوړي بیا دلته خرڅوي دلته خلک د کومو سیمو څخه ډېر زیات راځي ولا دلته مختلف ولایتونه راځي خلک یو خو د جلال آباد خلک دي او خو داسې وایي چې روزمره راځي دلته نور دا کندهار او د خپل شمالي ولایتونه هر ځینې خلک راځي چکر لپاره راځي ډېره مننه وروستی پیغام به له تا نه دا واورو چې تا ویل مخکې مې وظیفه درلودله اوس بې وظیفې شوی یم هغه ځوانان چې بېروزګاره دي یا بې دندو دي هغوی ته څه پیغام لري څه وینا ده ورته ستا نو زه خو طبعا خپله په کار نه شرمېږم که وظیفه یې که همداسې عادي کار یې نو زما ټولو ځوانانو دا هیله ده چې خپل زندګي ته دوام ورکړي او کار مخ ته یوسي که هغه وظیفه یې که روزمره ژوند زندګي خپلې چارې باید مخ ته یوسي ډېره مننه خوشحاله اوسې کور ودان خیر اوسي تاسو نه مننه دوستانو د ده ورور خبره دا وه چې سړی باید په کار روزګار باندې ونه شرمېږي هغه یو متل دی که د 10 روپو په کار وشرمېدې د 1 روپۍ انسان ته به احتیاج شي کوشش وکړئ کار وکړئ روزګار وکړئ او په کار باندې تاسې پرې نه شرمېږئ کارونه وکړئ زحمتونه وباسئ خپلې کورنۍ ته خپلو بچیانو ته پیسې وګټئ او یوه مړۍ حلال رزق ورته تاسې پیدا کړئ دوستانو هرکله موږ باټي کوټ ته راغلي وو او باټي کوټ کې بیا فارمیسي یعنی دریم فارم دی چېرته چې د مالټو بېدریغه او نامحدوده باغونه موجود دي یو باغ ته راننوتي یو دلته به موږ له کارکوونکو سره هم خبرې اترې ترسره کوو چې ګنې حاصلات څنګه دي د مالټو نو موږ چې څومره ګورو مالټې الحمدلله ډېرې زیاتې خوندورې او ښایسته دي که څه هم یو کاکا دلته موجود هغه دغه مالټه چې د موږ ته په خپل لاس باندې برابره کړله وي دا تاسې وخورئ نو زموږ به هم دا اولینی ځل وي د سږني کال یا د سږني سیزن چې مالټې وخورو او نوشیجان کوو پیل یې له همده ځایه موږ هم اخلو او زه د خپلې خولې وینا درته کوم چې سږنۍ مالټې څنګه دي ماشاءالله ماشاءالله نامې خدا مالټې خو ډېرې زیاتې خوندورې دي نه پوهېږم چې یوازې دغه دانه چې هغه کاکا موږ باندې پیرزوینه وکړله همدا یوازې ښکلې خوندوره ده که څه
هم کټوري مالټې هم دغسې خوندورې دي خو زه څومره فکر کوم مالټې ډېرې زیاتې ډکې دي سږکالې او یعنې ټولې مالټې به سږکالې همدغسې وي نو تاسې هم دوستانو که چېرته بټي کوټ ته ناستی راغلي او نږدې یاست نو راشئ خپل وطن ته بټي کوټ ته ستاسې خپل وطن دی او مالټې نوشیجان کوي که څه هم تېر کلونو کې به په دغه وخت کې پاکستانۍ مالټې را رسېدلې خو دا چې سږکال یې تورخم بند دی د افغان حکومت له لورې نو خپل محصولات او خپلې مالټې الحمدلله دومره دي چې د خپل وطن خلکو ته به ورسیږي او له خلکو مو هیله دا ده چې د بهرنیو میوو نه تیر شي هغه مه اخلئ د خپل وطن هغه شیان واخلئ هغه حاصلات یې واخلئ چې د خپل وطن کې ترسره کیږي نو ماشاءالله د بټي کوټ سږنۍ مالټې ډېرې ښایسته او خوندورې دي دوستانو موږ خلکو سره خبرې اترې ترسره کوو د کارکوونکو سره ملتیا موږ سره وکړئ دوستانو بیا هم هرکلی باغ کې موجود یو فارمیسي ده د مالټو باغ دی او دا ورور را سره ولاړ دی دی چې دی دلته باغ کې کارمند دی یعنې کار ترسره کوي کارکوونکی دی د سره خبرې اترې ترسره کوو ځوانه ښه انشاءالله الحمدلله ته ښه ورور صحت ښه دی که لري ده په خیر مننه خوشحاله اوسې نوم دې څه دی نوم مې مختدین دی او د کوم ځای ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی ښه پخپله د بټي کوټ وې او د بټي کوټ او څومره وخت خوښ چې دلته بټي کوټ کې د فارمونو کې کار کوې دا د 3 کاله کېږي چې کار به کوو خو دې فارم کې دا دویمه ورځ ده چې پکې تا ښه دا کار خو چې دی سیزني دی په سیزن کې به دوی سره کار کوي او دا سیزني کار دی بس مالټې چې پخې شي راځو کار کوو مالټې شکو ښه کار کې خوشحاله یې الحمدلله و خو پکې خوشحاله بس خرو یم پکې او راشکو یم پکې بس کار کوو ته هم خرما هم ثواب او هم ثواب و دوستانو خدای دې هر چاته دغسې کارونه ورکړي چې هم پکې خوراک څښاک کوي او هم پکې چې دی عاید لاسته راوړي دی ورور هم په هماغه برخلیک اخته دی هم مالټې نوشیجان کوي او هم چې دی دلته څه کوي دغه د ورځني ژوند کوم لګښتونه چې دي له همدې ځایه دی پوره کوي ښه دلته نور کارمندان د سره ډېر دي که لږ دي دی او 20 نفر ملګري راسره دي دغه دي بس غونډ کار کوي دلته مزدوري کوي تاو دي بس کار کوي غونډ 20 نفر راسره شته ښه کار مو سخت دی که اسانه اسانه کار دی مړه بس مالټې د بیا دې راسره دي شکوي او بس نور ملګري بوجي کې چوړي هلته خلطې کوي او سږني دغه د مالټو حاصلات څنګه دي ماشاءالله ډېر ښه دي به ډېر خوندورې مالټې راغلي ډېرې خسته مالټې راغلي ډېرې جوړې ښه زموږ غونډه کې خلک د ښار یا د بل ځای نه راشي او مالټې ګوري هغه خو یې نه پېژني چې کومې مالټې تروې دي کومې ترشي دي او کومې خوږې دي ته بیا ده کې ښه تجربه به لرې دې کې بس یو لال مالټه ده هغه دلته موږ په مخې نه ده راغلی لال مالټه یې ښه مالټه ده نورې دام دي خو هغه لال مالټه بیا ښه مالټه ده ښه هغه قیمت دي که څنګه هغه قیمته دی و ښه مالټه دغه چې د منځ کې سره ده ډېره ناشنا مالټه ده خسته مالټه ده ښه ډېره مننه ستا خپلو هیوادوالو ته پیغام څه دی مهرباني بس هیوادوالو نه مې دا پیغام دی چې د ایران او عراق او دې ملکونو نه تېر شي د خپل ملک کې کار وکړي خپل وطن کې کار وکړي 200 چې بس همدغه وګټئ او همدغه ورته مرګ دی مردن دی هغې نه تېر شي سخت او تنګ دي دغه 200 روپۍ چې دي دا ډېر شی دی زموږ دپاره چې موږ هلته کار وکړو بس همدغه 100 روپۍ مزدوري وکړو دا موږ له ښه ده دوستانو څومره ښایسته خوندور او زبردسته پیغام هغه خلکو ته چې هغوی کوښښونه کوي په قاچاقي لارو ترکیې ایران او دغه هیوادونو ته لاړ شي د ورور په وینا چې هلته مرګونه دي او ډېرې زیاتې سختیانې او تکالیف دي نو که د هغه په ځای باندې وطن کې سړی اصل 200 روپو ته زړه ښه کړي نو دلته به چې هم شپه به یې په کور وي هم به چې دی دلته پیسې ګټي او ترلاسه کوي به دلته ډېره مننه وروره خوشحاله اوسې ژوندی اوسې وروره تاسو نه مننه چې دلته راغلي یاست زموږ دا حال مو وکړه تاسو نه مننه کور ودان خیر ویسي
د مالټو باغ کې موږ موجود یو مشر کاکا را سره دلته موجود دی ولاړ دی او دا کاکا هم دلته کار تر سره کوي موږ سره خبرې کوو نوم دې څه دی میر حمزه دی بټي کوټ ولسوالۍ ښه په خپله د بټي کوټې بټي کوټ خپل بټي کوټ ښه یاد دې وکړله چې 15 کاله کېږي چې دلته کار در سره کوي او شپږو کاله ماټلې مخکې خو پخوا خو وخت کې هغه د روسانو په وخت کې ډېر دغه وي که نه خو اوس اړوند هغه شانتي نه دي خو بیا هم ښه دي بیا هم شکر دی دا ماټلې ښه دي او مالټو ته خلک راځي ماټلو د چکر راځي جمعې پورې د پنجشنبې پورې باندې شي موټر دار شي دار ځای نه خلک راځي ښه ته خپل روزګار کې خوشحاله یې انشاءالله ولې خوشحاله نو شکر الحمدلله خپل وطن هم دی خپل دغه هم دی ښه خپل وطن کې سړي ته یوه مړۍ حلال رزق پیدا شي د ده نه به بله غټه خبره نه وي او دا خلک دغه لږي که نه هغه کار نه دی ځکه چې کار ته ونیسي که چا کې 1000 روپۍ دا ډالر راکړه زر تلته واخلي 2-3 بیا راځي 2-3 لکه روپۍ بغوانې باقي زما د هغو نه دا زه د شلار نه شي به دغلته خپل کار او کار وکړي او ته خپل روزګار کې ښه خوشحاله یې انشاءالله ښه خوشحاله یم او الحمدلله رب العالمین ښه خوشحاله یم او کار دې سخت دی که آسان دی بس ته یې غواړي دغه ماټلې ممکن چې راغونډه وي که چې منشکو به دا کار دی ډېره مننه خوشحاله اوسې کور ودان ستاسو د کور ودان به هر کله راشئ دوستانو هرکلی هیله د ښه به یاست موږ سره دلته یو ځوان ولاړ دی دی هم بټي کوټ ته راغلی او فکر کوم دوستان ورسره دي موږ سره مالتیا وکړئ موږ د ده سره هم خبرې اترې ترسره کوو ځوانه ښه انشاءالله شکر دی ښه مننه صحت دې ښه دی الحمدلله ته خپله ښه قربان خوشحاله اوسې نوم دې څه دی نوم مې خبیب دی ښه او له کوم ځای څخه راغلی ننګرهار نه د مرکز جلال آباد څخه او ښه د بټي کوټ د مالټو نوم دې اورېدلی و او لا چې خلک سخت صفتونه کوي موږ ویل موږ به هم ورشو چکر به ووهو ښه راغللي ملګري هم درسره دي او ملګري را سره دي ښه دغه د چکر مصرف چا په غاړه اخیستی دی دا خو لا پته نشته نو یو 2-3 ملګري شته دي ګورو به چې څه کېږي ښه لکه ټولو دا مشوره کړې وه چې زه به بټي کوټ ته هغلته به میله کوو مالټې به خورو او طرف نه خبر هم کړې وه ښه څنګه خبر شو چې بټي کوټ مالټې رسېدلې دي او خلک روزمره ډېر زیات ورځي او مالټې هلته نوشیجان کوي ولا چې مونږ خو داسې خبر شو چې نیټ کاروو او نیټ کې سخت صفتونه کېږي د مالټو مونږ ویل راځه مونږ هم چکر وو د بټي کوټ مالټې به وخورو چې څنګه دي ښه نو بیا بیل خوند هم کوي چې سړي سره هغه د تبې ملګري مي او راشي سړی میله مو کړي او مالټې هم نوشیجان کړي او دا خو بیا بیخي خوند کوي ښه ډېره مننه که خوشحاله اوسې خیر اوسې مننه
دوستانو هرکله هله د خبي یاس بټي کوټ ته راغلی او د بټي کوټ سیزن نو د مالټو دی خلک روزمره راځي دلته بټي کوټ ته فارمیسي ته کوشش دا کوي چې ملګری ځان سره راوړي ترڅو د بټي کوټ خایسته وطني مالټي نوشي جان کی موږ سره یو ځوان ولاړ دی دا ځوان هم چې د ملګرو سره راغلی دی د سره خبرې اترې تر سره کو ځوان خیر ان شاء الله خیر اوسې خو الحمدلله تاسو څنګه نه خوشاله اوسې نوم دې څه دی نوم یې ډاکټر زاهد الله امان شیرزاد ډیره مننه د کوم ځای څخه راغلی دلته شیرزاد څخه راغلی له ملګرو سره یو ځای اول ته د بټي کوټ مالټي تاسو ته خپل بهتره معلومات ته چې ډېر ښې مالټي دي وطني مالټي دي نو دوستانو سره یو ځای راغلو تر څو نو شو جانې کوم دوستانو دا ورور چې دی د شیرزاد ولسوالۍ څخه بټي کوټ ولسوالۍ ته راغلی تقریبا د شیرزاد ولسوالۍ څخه دلته به 15 ساعته لار وي نه 3 ساعته د نیم ساعته لار ده تقریبا دلته د شیرزاد ولسوالۍ څخه بټي کوټ ولسوالۍ ته سړی راځي تقریبا 3.5 ساعته شاوخوا مزل دی چې دلته راشي ته اوس ملګرو سره راغلی ځان ته راغلی نه ملګرو سره یو تقریبا 9 ملګري یو ځای ټول یو ځای راغلو سار تقریبا لږ مخکې راورسېدو دلته او اوس به مالټي نوشو جان کوو خیره دلته خو چې زیاتره خلک راځي سار خو نه چې راشي بیا غرمه کې میله هم ترسره کوي میله مو وکړله که نه بالکل موږ د مارکو مشهوره روش چې تاسو ته بهتره معلومه ده هلته لاړو غرمنۍ مو هلته وکړه نو اوس راغلو مالټو طرف ته راغلو دې خوا راتاو شو روش منوشي جان شو څنګه خبر شوي وای چې د بټي کوټ مالټې رسېدل دي او سږکال به ملګري ور ټول شو ور به شو مالټې به نوشي جان کو نو دا خو د تلویزیونونو لارې او همداسې مشهوره چې د بټي کوټ لکاره ولسوالۍ بل سیزن لري د میوو نو بټي کوټ هم د مالټو بهترینه سیزن لري موږ هم د رخصتۍ چې تاسو ته بهتره معلومه ده هلته په د سرسیر مکتبونه رخصتېږي او په همدې موقع څخه په استفادې راغلو ته څو دا مالټې نوشي جان کړو د چکر مشري مو څوک کوي چکر مشري مدیر صاحب وحدت الله کوي مسؤلیت د دی او ټول مسؤلیت هم دته سپارل شوی دی مالی مسؤلیت هم د پیسو د راکړې ورکړې او مالی مسؤلیت هم دته ورتر غاړې دی او هر څه مسؤلیت ټول مسؤلیت هم د په غاړه اخیستی دی د وروسته مو پلان څه دی د دې نه وروسته مو پلان دا دی نو چې د ښار طرف ته روانېږو بیرته به ستنېږئ بیرته ستنېږو هماسې که شپه مو ښار کې کړو هغه لکه نور هماسې ځو خپلې ولسوالۍ ته ډېره مننه خوشحاله اوسې هم مننه چې راغی او دلته څخه پوښتنې وکړې او ډېره مننه د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو ډیره زیاته مننه د خبرونو په دوام مو درته دا ځل نننۍ خبرونه په ښایسته بټي کوټ ولسوالۍ فارمیسي یا د مالټو په باغونو کې تاسو ته برابره کړې وه د مختلفو خلکو سره موږ وغږېدلو او خبرې اترې مو ورسره وکړلې تاسو سره چې موږ یو ځل بیا په یوې بلې خپرونه کې یو ځای کېږو موږ ته اجازه راکړئ د خدای په امان